والله دې وبخي اوس مړ دی د دې ګجرانو صدر او هغه ما ته ډېر ښه فنکار و نظر ماما دې نوم ما ته ویې اقباله مړه د ګجرو یو سندره ولیکه ماما ماله خو ګجرو مجرو زه راځي مړه یو ګجرو ګرانه خو نه ده خو پښتو وایه وروسته پکې هې وایه دا سندره هغه له ما یو سندره ولیکله چې په سرو ګمبرو دې د تورو زلفو جال ہے پسرو گمبرو دی تورو زلفو جالے و پسر دی زرین شالے و پزن دی خالونا پلو یلار کی دی پرتالے تو میرے گل التلے والے تیرے دادا کا کیا مجالے میں بیزا اللہ کا چول ملے کی وبارے نو پسر دی زرین شالے ما پا گرزانا خوا دے خوا جوڑ کا میدولا غرور مکوا کوڑے دا پتکوڑے متکوڑے مخی دوری جو دی چنگوڑے او دا کشمالو کٹوائی دی پورتا پا دیوالے نو پسر دی زرین شالے چلو دی خالونا اور بل دی بیا ببر ہے مٹکے رواق نمازی کرے کرو کاجی خالی گزر خوار جنگی پا دی دن پا دیوالے پسر دی زرین شالے نو هغه زوی ته آواز کوي غلام جان اب کو کہنا کہ چاول خالق میں ڈالو مہمان تیار ہے یو سړي تکه توره ښځه وه هغې به په مخه د خاوند د خوشحالېدو دپاره مختلفې جامې اغوستې یو ورځ یې تکې زیړې جامې اغوستې وي او د خاوند ته ویل چې خاوند وګوره که نه په دې جامو په دې سوټ کې درته څنګه ښکاره به یې داسې ښکاري چې لکه میخه چې په شړشمو کې ولاړ پخواني شاعران هاشمي صاحب هم دی پخوا خو ډېر شاعران وو د یو بل سره بیلاغ وایي بیا ورته شاعران د یو بل ډېر عزت کوي په دې لنډي په دې سیند کې یو دوه شاعران وو یو لاندې په سیند کې اودس کوو د بل په سیکن سور دی به یې هسې لیدلی وو یا به یې د خالدو دپاره اواز کړی و وایي په سیند کې لام به د لنډي و چې بهر دی وګنډي لقص دی ورته وي هغه ورته یې په جمې ګوراکوشي چې پنیا دی ومنډي زه نظمونه ویمه یو بل هغه ځای نه شاعر را روان شو د هغه ځای نه کلي یو اته کسان ملګري به ورسره نو شعرونه به ما زما نه یریږي خو زه د شعرونه به درته ویمه او چې رایادوم به درته چې یار بسنګ خپشي پر یوړو مې عادت کړی دی یار بسنګ خپشي پر یوړو مې عادت کړی دی او یخل کله کوچو په پیوړو مې عادت کړی دی او مال چې په نیمه نیمه شپه په یو مسکال راځي نو دا په سواتو وریجو په غوړو مې عادت کړی دی او ور مازدیګر دی چې د بټکیري په چکر راځي نو دا د ښه ماما په پیوړو مې عادت کړی دی او خدای ګو اقبال جان علی چا پلار به رانه بیل نه کې خپل د چترال پسرو مړو مې عادت کړی دی زخمی سي وختي او نظم وینو داسې یو نظم زمامو چې د لرې نه راتله به خپل وطن ته مسافر د لرې نه راتله به خپل وطن ته مسافر و پخوا چې به اختر و درې ورځې به مخکې خویندو وروڼو راوستلې دې ورځې د ډېرې به هغه خوشحالېدلې نکریزې به یې په خپو په لاسونو لګولې او سندرو کې ستایل به چیناران چینه ګودرو نو پخوا چې به د کلي په بڼونو کې به بل شان خوشحالی وي د پیغلو په دې ورځ به د یو بل سره سیالی وي تمبلونه غږول به یې خوشحالی وي واړه به بانډې چک به زنګېده تر مازدیګرو نو پخوا چې به اختر و او چې خلک به جومات نه د لمانځه نه رابهر شو یو بل سره اختر مبارکۍ باندې بسر شو بیا به د حجرې په طرف ټول ور برابر شو په خوله به شو یو بل سره کوو به مرور نو پخوا چې به اختر و د کلي په حجرو کې ښه بلنې به کېدلې هر چا به د خپل کور نه وریجې راویستلې چاپېره په زکو باندې به پنډې جوړېدلې د مینې محبت ساجیبه غونته منظر و نو پخوا چې به اختر و په ورځ د لوی اختر به هم څه دارنګې کېدله هر کور ته ډمامه به کسبګرو غږوله هر چا په خوشحالۍ به روپۍ نیمه ورکوله خوارانو غریبانو ته د هر چا کوله ورونو پخوا چې به اختر و اوس خو د اختر او د شوقدر نشته پته دا خلک شول ولې داسې ډېر بې محبته که سوچ وکړي نن هر سړی سم ستا دی د دولته خو ماحول هغسې نشته اقبال جانه خوندور پخوا چې به اختر و او په شین موټر کې ګرځي په مزو باندې سر دی زمونږ د یمنې زمونږ د زغمه څه خبر دی په ورځ کې لس اته ګنټې لوډ شیډینګ په مونږ کېږي واړه واړه بچي په سلګو جړېږي ماشې او مچانې په غوږونو کې بندېږي نو دا سخته خو به مونږ دا سعید کې څه خبرېږي ځان ته لګولی په کور کې جرنیټر دی نو زمونږ د یمنې دته څه تکلیف دی که وړه ګران او که ارزان شي 15 روپۍ سیل که به بټکې لګي ګوپیان شي د لسو نه که 12 کرایه ده توتکان شي او د ولږې نه کمړه دا ټول د کلي غریبان شي الله به نور پیدا کړي په دې څه به څه سره دی به هم سبا راځي زمونږ نه به ووټ غواړي ګرځي په کوڅو کې به په شانتې دغه وباړي نو زه به ورته وایم چې زه مه چینګوه داړې ستا د لاسه خانه مې زړګی پرهر دی او زمونږ د یمنې زمونږ د غمه څه خبر دی اوس ما یو ګانه لیکلي و چې دا کلې پسې چانکه نازولې جینۍ ګوره نو مورې ماله زما شان ښکلې جینۍ ګوره او دا ون چې پخولی شي شوملې چې ښه چاربلې شي ولاړه پاخور دغه چرګی غوا چې لوشلې شي تندور لمبه کولی شي ډوډۍ چې پخولی شي نو دنګه چې وي سروه شان ختلې جینۍ ګوره مورې مالم زما شان ښکلې جینۍ ګوره او سرې نازکې شونډې وي یخنۍ نه رپېدې واورې ورېدې په کلي واورې ورېدې کوټې را څڅېدلې یم چرګی ټوله لمده وه ډیوه کې باتې برې ورته ډیوټ د پاسه مړه وه شونټۍ وې ته ډشنې مې را چې کله بلېدې واورې ورېدې په کلي واورې ورېدې او د مخکې نه زمونږ په کوټه کې ګوړګي مات و زه
په جړېدم نه چې دا قسم حالاتو ناوې د چلې شاته په شړ شړ را بهېدې واورې ورېدې په کلي واورې ورېدې او سیلۍ و د باران سره اسمان هم پړقېدلو غولې د یخنۍ نه به ما سم بوږنېدلو ستا ګوتې اقبال جانه په ما یخې لګېدې کلي واورې ورېدې او بله سندره خو به تاسو اورېدي چې د ډېره غمه مې دغه په سوکه دړه دی او ما خوب لیدلی خدای مته ښکلی یار مې مړ او یو بل چې ما ورته تیره ټوله ورځ کړه په ولاړې لاړې کډې لاړې وطن ته د کوچیانو کډې خپلې بارولې خولې په مخې بهېدلې نازکې شونډې وې د غمه تراړې تراړې لاړې کډې لاړې وطن ته د کوچیانو په کنډوګي باندې پناه شوه لیلا مې لاړه په هوا شوه ملګرو ونښتې زما مرۍ کې لاړې لاړې کډې لاړې وطن ته د کوچیانو په تلو کې وي اقبال جانه بیا به راځم درد جانانه کله چې سرې شي ملکنډ د سره مماڼې لاړې کډې لاړې وطن ته د کوچیانو زموږ په دې کلي کې د یو ټلټي سټور جوړ شوی دی یو ټلټي سټور دا په راموړه کې خلکو به یو څو لوټې سټور وي سم سپه اته لوټې پکې پراته دته کې یو څو لوټې سټور راکړي هغه باندې ما یو څه لیکلی چې غوړي پکې خرڅېدل نو غوړي له ګرځانو یو بوډۍ به لار راځي تپوس کوي وي بچي یو تپوس کوم بچي یو تپوس کوم دلته دا څه شور دی هغه ابای ځان چې خبر تی نه کې دا یو ټلټي سټور هغه دا سټور پکې دا څه ته وي چې خلک په ورغونډې په شان لګي بینه مچو په دې باندې را پندې درې قطاره جوړ دي دوه یو لنډ یو غټ سړی مې ولیدو د بل په وګو سور دی نو او دا بیل په یو بل باندې سواره کې دا سړی دی مخونه په دغه باندې وګوره سړی دی 15 روپۍ د بل زین ارزان دلته وړي دي نو ځکه لګولې پسې خري یو سړی زور دی او به ځان او به یو 15 روپۍ د پیس کې د پلانیزه بداواله یو لوټه دی مالا پارم جو راواله بیا په خپل نوسی راولې کوم سبا له واپس کور ته وته نشم ډیر لري زما کور دی او یا به ځان او یا به دا څنګه کار نه دی لانجی پکې پیخيږي لوړي د باران په شان په دې خلک وريږي دا ګوره په دې یو کوډا چې سړی ویني به په دې غلا خبرود مې هسپتال کې سکرور دی او ابای وای چې نږدې ولا تور نشو قربانو په داسې ارزانه دي تندر پیغ د اسمانو د رزق واده کړی دا سبحانو بې ځای انسانانو لګولې اسې زور دی نو ابای ځان چې خبر پې نه کړي دا یو ټلټي سټور دی او که شپه تېرونو یو سړی و چې هغه یو وي چې راځي چې دا د کلي کې تنګ شوی چې زه چې د بل خلک په ولاړ شم امامتي به ونیسم او چې تللی دی او مخکې لګېدلی دی بس ډیوټي شروع شوي دی ځان یې تپوس کړی چې نن د څه ورځ د جواب دی د جمعې نو په ده باندې خو ناوخته شوی دی خو زموږ ورور وي په لږ او چې بل ته خو به اوس دا وي خو یاره دې چې ختلی دی ګړی ته مخامخ ګوري مونږ تر سټین کوي په یوه نیمه بجه بس بیا ګړی ته ګورو هغه وي یار داسې یو سړی و په خوش اوازۍ سره شروع کړو بیا په هغه لاره روان و یو غټ صندوق یې د بړستنو ځای بیا مونږ ته لږ چې ګوري یار په هغې چابیان هم دي چې ده جرنده کوډاو کړې ده او سر یې تړولی دی په هغې کې بل صندوق پروت و مړه وي هغه صندوق یې چې داسې راویسته او کېښودو نو چې د هغې جرنده ماته کړه او دې ګړۍ ته ګوري په هغې کې بل صندوق پروت مړه وي چې هغه بل صندوق یې مات کړي د هغې نه ورکوټې پکې دونه صندوق پروت او بس چې هغه دونه صندوق یې مات کړو چې په هغې کې بیا د هغې وایي چې هغه یې مات کړو مړه څه په شرمولو وي په هغې کې بیا دنده دونه بل مړه هغه بل صندوق دې مات کړي په هغې کې د هغې نه ورکوټې وایي هغه یې مات هغه یې مات کړو دا صندوقونه ځای په دې ماتوئ په اخره کې دونه صندوق و هغه دونه صندوق چې مات وي د ماچس نه ډکې ورپسې ورکوټې صندوق وایي هغه یې وایي چې دا ما فران کړی پیدام دی چې هغه مات کړی په هغې کې دونه کچ صندوق مړه جاکټ صندوق یې مات کړی په هغې کې کچ د هغې نه بل ورکوټ هغه ټیم ته چې ګورو ټیم برابرېدو ولري چې هغه دونه صندوق یې مات کړی دی په هغې کې یو پرچه پرته وه چې بلې وخت شوی دی الله خوشحاله کړه الله مه خرابوه الله درته ډېر ژوند درکړه خرڅې شوي غواړو زمونږ د ډي سي پي صاحب د اورېدلو د